اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هنيا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله مولانا العظيم. سورة نور آیت رقم 4. قدرمندو په دغه آیاتونو کې مسلسل پورا 10 آیاتونه عبارت براءت د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیانی او زمن مفسرین او اکابرین فرمائی چې دا خبر د افک یا موضوع د افک چې تهمت حتی د نبی کریم علیه السلام ازواج مطهرات هم معاف شوی نه د منافقینو نه. در حقیقت دا د مسلمانانو د پاره عموما او د ازواج مطهرات او نبی علیه السلام اهل بیت د پاره خصوصا دا خیر تمام شو. اساسی و بنیادی وجه دادا چې که سوره نور نه وی نو براءت د ام المؤمنین نه وی. که سوره نور نه وی نو براءت د چا نه وی؟ ام المؤمنین رضی الله عنها. براءت د دغه آیاتونو په برکت معلوم شو. او تاسې پرون وویلې 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نه روایت ده. فقیه و محدث و مفسره درې وړه اوصاف پکې شته. ذهینه 2210 کثیر الروات نیسابی. نبی علیه السلام حدیث ته حب الدنیا راس کل خطیئه. محبت کردن همراه دنیا این راس تمام از الف تا یا گرفته. خطایا همین راس هست، راس حیثیت داره. کسایی که همراه دنیا محبت داشته باشن که قتل میشه این محبت دنیا است. اگر در شهوات نفسانی مستغرق است این محبت دنیا است. اگر حرام خوری خدا نخواسته که صادر شود این محبت دنیا است. اگر از ما شما نماز قضا میشه تلاوت نمی کنیم روزه را نمی گیریم همین محبت دنیا است. خو الله تعالی د دنیا د محبت په ځای د قرآن او د الله مینه او محبت زمونږ زړونو کې پیدا کی. دا کامیابی ده. نو د صحابه په دور کې د دین جر و بحث ډیر کېده. اوس موږ تاسو خپل په مابین کېنو مو خدا وایو
چې اروپا کم ځای ته ورسېدو دا موږ څه کوو دنیا کجا رسیدن یا میگن که نماز بخوانین روزه بگیرین با حجاب گشت و گذر کنین ریش ببانین دنیا کجا رسید که سوره نور نوی رونو براعت د المؤمنین باوی دا سوره نور نازل شو نو براعت معلوم شو د چا عائشه صدیقه رضی الله عنها دا یو خیر شو دویم چې صفائی څوک کوي الله کوي صفائی کی میکنه الله دا کرامت و اکرام و اعزاز و تقدیر د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها شو کنه شو کدا نوی نو دا تقدیر و دا اکرام و دا اعزاز دا میډال چې الله طرف نه ورکول کی دا باندې نصیبې ده موږ تاسې اکثر فخر کوو چې د اروپا او د امریکا نه چې څوک وي نو هغه چې ما هلته تعلیم کړی او فخرن وایي خو چې د الله د طرف نه یو تقدیر شي یو بنده د دې نه لوی سعادت به وي دا دویم خیر پکې و د الله هر کارونو کې خیر وي دریم الله تعالی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په شمول د نبی علیه السلام سونه اجر عظیمی ورک ځکه محزون شو غمجن شو غمگین شد نو کدا نه وي نو اجر بنو نو دا در حقیقت دا خیر او دا شر نو تاسو الته ویلې او څلورم تمام مؤمنانو د پاره تر ورځ د قیامت پورې دا وعظ او نصیحت شول کنه چې تاسو یو پاک لمن پاک دامن پسې خبرې مه کوئ کدی وکړه داسې عکس العمل سره به مخامخ شي برخورد سره د الله په قانون کې لکه منافقان چې مخامخ شو یو به دوره به جاری کیږي مردود الشهادت بشي فاسقان بشي اوس که دا موضوع نه وي نو دا به موږ تاسو کوم ځای نه به یادو او پنځم الله تعالی انتقام واغسته کنه بدله واغسته کنه نو الله وایي چې تاسو هم د داسې خلکو نه انتقام واخلئ الله فرمایي ولولا فضل الله علیکم که د الله فضل نه وی په تاسو باندې نو بیا به الله تعالی تاسو مجازات کړی وی بالفعل که رحمت نه وی د الله په دنیا او په آخرت ستاسو توبه هم الله نه قبلو فی الدنیا والآخرة لمسکم نو ترجمه دا د خامخا به تاسو ته به رسېدلی به دا خامخا تاکید د لام دی فیما په هغه موضوع باره کې افدتم چې تاسو به داخلېدی په هغه موضوع او د تهمت په باب کې چې تاسو غوپه خوړلی دا موضوع څنګه ده وی عایشه بی وی خواه دیدی؟ نه دیدیم شنیدیم نو با شنیدن چرا میگی؟ این جاکم فاسق بنبین فتبینو همین آیات کریمه است اگر یک نفر بیاید یک موضوع تقدیم کنه به کسی او باید فی الفور فیصله نکنه فتبینو بعد از تفتیش و تلاش و تحقیق باید فیصله کنه همین شیوه مومن است کدا الله رحمت نوی کدا الله فضل نوی لمسکم فیما افدتم فیه خامخا تاسو ته برسیدلی به عاجلا الله به تاسو ته زنډو به نه فیما هغه موضوع چې د تهمت موضوع افدتم چې تاسو شریک وی په هغې او په هغه دایره کې تاسو هم ناست وی په هغه مجلس کې تاسو هم ناست وی
او قرآن که بل زی آیت ترونو در امو مجلس شما ترک کنین، در کدام مجلس خلاف الشرع کدام سخن کدام موضوع مطرح میشه. اول خواه اگر طاقت داشته باشه منع کنین، منع کردن نمیتانستین باز امو مجلس ایلا کنین برین. همین مسئله موضوع است. ذائقه و لذت نگیرین. باز نصرت خداوندی را ببینین، بالمشاهده میبینین، بالمشاهده. فیما افضتم دا معنا ده چې تاسو په هغه دایره د مجلس کې ناس و داخلي ده مکینه. عذاب عظیم دا الله د طرف نه عظیم عذاب برسید خو الله بیا معاف کړل. دغه خلکو باندې بیا دوره جاری شوی بعضو باندې. یو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه کتاب المغازی کې واقعا ذکر کړي. یو بلو د یهودو دا خو منافقانو سردارو عبدالله ابن ابی ابن سلول، یو بل سردارو د یهودو بنو نذیرو د بنو قریظه چې کوم سردارو کعب ابن اشرف، دا د بیا یهودو سردارو همراه نبی کریم علیه السلام پروتکل هم کردن که ما برخلاف شما همراه مشرکا رفاقت نمی کنیم نه همکاری میکنیم. کلان سردار بود به حساب حرب. امی یهودی ها که هستن ولی ای از نسل کعب ابن اشرف هستن. اما دا کعب ابن اشرف بیا نبی کریم علیه السلام ازواج مطهرات و پاسی خبری شروع کړي. اوس دشمن چې کله عاجز شي بیا دا د علماء کرامو د مسلمانانو اول کوشش کوي چې د پیسو د لارې بې لارې کړي، بیا کوشش کوي چې دونه پیسې ورکړي چې بې حجابه کړي، او چې کله بې حجاب شو مسلمان دا بیا بې حیا شو، چې بې حیا شو ایمان ختم شو، بیا کافر ته معلومیږي چې دا بیا موږ سره مقابله نشي کولی. ځکه مقابله کفارو سره هغه څوک کوي چې با حیا وي با پرده وي. لکه محمد بن قاسم تاسو به نوم اورېدلی تاریخ کې. ورونو عقیده مهمه ده. ما ته دا پته ده تاسو تحصیلات عالی کړی ټولو، هایر ایجوکیشن وایي موږ کړی نه وایي، لیکن من اصولی عقاید د اسلام نه من خبر نه یو. دا زمون کمزوری ده. نو زمون کوشش به دای چې ستاسو د رونو په ذهن کې د اسلام اصول او عقاید په ذهن کې کینو چې لکه اهمیت پیدا شي. محمد بن قاسم چې و رحمه الله دا 14 کلن و. بیا د جهاد د پاره د هغه ځای نه چې د حجاج ابن یوسف په دور کې نو د جهاد دلته په د خطې د لوی هند چې هندوستان په د کراچۍ کې سین ورته وایي، دلته یوه زنانه ده، یوه زنانه هغه وخت نو په هغې باندې هندوانو یا نو هندوانو په هغه مسلمان زنانه باندې د هغې بې عزتي کړه. د پاک لمنو او د پاک دمن او د عفت مالک وه، نو هندوانو د هغه پاک لمن زنانه بې عزتي وکړه، بې حرمتي وکړه. نو مورخینو لیکلی 80,000 د هندوانو راجاګان آباد وو، او د هر راجه ما تحت هغه د دوی کلانه چې وو ټول د هر یو ما تحت 100,000 که پورې د دې اساکرو. نو تاسو سوچو که 15,000 ته وګوره او یا لکو ته وګوره یا 15 لکو ته دوانه. دلته کفارو فیصله وکړه چې کله محمد بن قاسم صاحب ځوان سپاه سالارو و داسې وکړو جوان کسی دخترها که بودن واره تیار کردن 500 نفر پیغل جنکی تیار کرد. بمی دخترها یا مرغا را دادن
باز همی تو پالیسی ترتیب جور کردن که شما کدام جایی که مسلمان ها مجاهدین خیمه را زدن در مو کتیبه برین، دخترها را گفتن اوجا برین. یا خودش فیصله کردن وقتی که مسلمانانو سترگی په دغه جنکو باندې اولګي کفارو ته دا معلومو وای دوی موږ سره بیا جنگ نشي کولای ځکه هلته ایمان کې کمزوري راځي. همدغه کار وکړو چې کله مسلمانانو کیم ته ورسېدل محمد بن قاسم صاحب پاسې سوره نور تلاوت وکړ ټول ملګرو ته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم هلته ورازي الله دا فرمان دی چې کله تاسو اجنبي نجلۍ وینئ نو تاسو به سترګې وټیټوئ نظر نه کنین. هغه کشرانو د امیر صاحب په خبرو باندې عمل وکړو دغه جنلۍ ټول دا جنکۍ راغله په دې کمپونو کې ګرځي خو هغوی ونه کتلې دغه 15,000 الله په دې 15 لکو او یا لکو هغوی باندې الله دوی فتح کړل او حیدرآباد یو ځای نوم د هلته یې ورسېده. هلته اوس یو باغ د مورخینو لیکلی قاسم باغ په نوم باندې دا محمد بن قاسم صاحب په نوم هغه باغ مشهور. کفار دا کوشش کوي چې اول فشار ور باندې واچي که فشار نه وي بیا د پیسو د لارې دوکه کی او د پیسو سره بیا هلته بېحجابي نشر کی نو بس هلته عیاشي شروع شي. نو چې کوم مسلمان خپل حیا او فرهنګ ایمان ساتلی دا د خدای فیصله ده د الله کفار به کامیابیږي نه. دا کعب ابن اشرف چې دا نبی کریم علیه السلام مبارک پسې خبر آخر چې نشو نبی کریم علیه السلام ازواج مطهراتو پسې کعب ابن اشرف خبرې شروع کړي جرح شروع کړي د بې حرمتي کلمات ویلي. نو دا خو طبیعت ته فطرت ته چې ستا ناموس په جسو خبرې کوي نو ته به غمجن کېږي نه که نه چې څه وایي به دا خو د مسلمان صفت ته باید غمجن شي. نو نبی علیه السلام ډېر غمجن شو بیا صحابو ته وویلې چې د کعب ابن اشرف نه بدله به څوک واخلي. محمد بن مسلمه رضی الله عنه یو صحابي د هغه وایي چې حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه لاړ کعب ابن اشرف لوی قلاو اوس هم شته تاسو به تلې څوک چې حج ته عمرې ته تلې لوی قلاو دی لاړ ورته وویلې اوس محمد بن مسلمه صاحب څنګه راګیرئ. کعب ابن اشرف ته وایي مونږ د دې مهاجرو نه تنګ یو دا خو انصاري صحابي و راځه مو ته لاس یو کو د دوی خلاف جنگ وکړو پوهېږئ که نه. کعب ابن اشرف وایي رئیس د یهودو رئیس و هغه وایي چې دا نه کېږي وی دا کدام کاسه همراه نبی کریم علیه السلام کسی که او خورده و باز بر علیه رسول الله مخالفت میکنن اقدام میکنن این ذهن ما برداشت نمیکنن. نو هغه وی چې نه ما تاسو سره به ملګرتیا راځي. نو هغه دونه متکبر و چی گفت یک موضوع باشه ما تیار هستیم میگه کعب ابن اشرف اگر زنای شما را بیارین به حیث گراو همراه ما همینجا بانین باز همراه شما مرافقت میکن. چقدر متکبر بود. باز محمد بن مسلمه صاحب گفت ای خود نمیشه که ما ناموس خود اینجا بیاریم باز خود اینجا پیغور میده کسی باز موضوع میشه ما هم غیرت داریم این تو نمیشه. دویم یک شرط بان ما همین کار میکنیم. باز محمد بن مسلمه گفت رضی الله عنه ما اسلحه را میاریم به حیث گرا میمانیم به شما هر وقت که خلاف ورزی شود بس همین اسلحه شما شد به می دعا خیر شد. میفهمین؟ خیر. محمد بن مسلمه رضی الله عنه ځان سره ملګری په اسلحه مجهز مسلح راغلل نیمه شپه ده چې دروازه ټکانده
امی خانمش کعب ابن اشرف او خو یهود بود، خو خانمش عربی بود، از عرب ازدواج کرده. خانمش میگه از امی صدای خون میآید. کعب ابن اشرف میگه نه این خو محمد بن مسلمه است، رفیق ما است، او میآید اسلحه را آورده به حیث گرو، ما بعد از این امرای ما رفیق شده و بر خلاف نبی کریم علیه السلام و صحابه. این برآمد. وقتی که برآمد اوجا شانده، همینجا کعب ابن اشرف بلا مثال ششت، اوجا صحابه و کعب محمد بن مسلمه همی تو ششتن، 6-5 التکین است. نو ده کعب ابن اشرف مویا کلان بودن، غټی څڼې وي داسې. د هغې مسله به بیا به درته کوم چې څڼې څه حیثیت لري. دا بعض ځایونو کې د مجاهدینو په نوم باندې دا غټې څڼې چا پرېښې که نه، دا ګورې نه د اسلامي امارت دا اصول دی، نه د الله حکم، نه د رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري څڼې بعد د دې غوږونو او د اوږو پورې دې ځای پورې نه و، دا منع راغلی. ابه بیا درته وایم نو هغه دا څڼې غوړ کړی وی سم. نو محمد بن مسلمه صاحب وویل ستا د دې څڼو د ویښتو نه ډېر خوشبویي راځي. نو هغه داسې سر ښکته که می تو پایان کرد بوی کنین و بوی کرد. دیگه رفیق هم گفت که ما هم بوی میکنیم، و هم بوی کرد، دیگه صحابی هم بوی کرد. نیم شب است. اوجا خو حضرت محمد بن مسلمه خوب واره تعلیم داده بود که ما همین تو اقدام میکنیم، با شما هم جدی اقدام کنیم. په دوباره بیا چې هغه سر ښکته کوی ته سر لږ ښکته که چې زه بوی کم چې سر یې ښکته که نو په دې څڼو باندې داسې ونیو. اوجا خو رفیقات تیار سوی بودن. بعد چې کله په څڼو باندې ونیو هغه خپل توره راوویستم، په دغه ځای ګزار ورکړه، نو گردن قطع سر طرف ته ورځي او ورته وایي چې نبی کریم علیه السلام پسې څو خبرې کوي وی د هغې انجام به دی صلی الله علیه وسلم. داسې صحابه و، دې ته مؤمن وایي، دې ته ایمان وایي. نبی کریم علیه السلام مبارک ته نیمه شپه لاړ، رسول الله تهجد ته ولاړ صلی الله علیه وسلم. وی کار مې وکړ، نو بیا یې دعا ورته کړې. په سبا باندې یهود ورغله، رسول الله مبارک ته نبی علیه السلام ویل چې ښه کار شوی، بس د دې نه پس تاسو به ځئ فخرجوا اليهود والنصارى من جزیرة العرب. بس د مدینې نه دوی خیبر ته لاړل، د خیبر نه بیا حضرت عمر صاحب دغه ځای نه ویسته ده، اوس بیا دعوا لري چې مدینې ته راشي. نبی علیه السلام بیبیانو په چا خبرې کړې، صحابو داسې اقدام کړی. نو زمون مخې ته رسول الله مبارک سنت مجروح کیږي، د خپو لاندې کیږي، زیر قدم میشه. ما یک روز نگفتیم شما چی میکنیم؟ نو قرآن من ته دا درس راکړي. نو الله من ته وعظ و نصیحت کوي. ورونو الله فرمایي اذ تلقونه بالسنتکم، اذ په هغه وخت تلقونه بالسنتکم ظاهري ترجمه ده چې تاسو خپل په دې ژبو په دې زبان دا خبرې ترلاسه کولې په السنو، وتقولون بافواههم او بیا په دې خپل په وساطت د خلو یو بل ته ویلې. به خبر هستین؟ نه ایتو واقعه شده. دیدین؟ نه دیدیم. شنیدیم. دا خبره کول. الله وی ما ته خپته و چې تاسو په دې ژبو باندې به دا خبرې به ترلاسه کړه، بیا خپل په دې خوله باندې یو بل ته په دې ژبو به واردات کېده او په دې خوله بیا صادرات کېده. نو دا تهمت وارده ناروا صادره ناروا. الله فرمایي ما لیس لکم به علم، په دغه تهمت او موضوع باندې ستاسو هیڅ علم نه. نو چې علم نه نو ولې ویلې؟ نو الله تعالی یو خبره نه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل چې تاسو مسلمانانو پوششه خبرې مکه، یو بل پس خبرې مکه، یکی با دیگه شما غیبت نکنید. پویگی؟ نبی علیه السلام مبارک تا صحابه اویل ای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم
که یو صفت چې چا کې وي نو بیا خو کولی شو. نبی علیه السلام فرمایي چې یو صفت قبیحه چې چا کې وي پوښشه خبرې مه کوئ، دغې ته غیبت وایي. چې یو صفت چا کې نه وي ته لګیایي، دغې ته بهتان وایي. لکه ده هذا بهتان عظیم. غیبت کردن گناه کبیره است. بهتان بیا از گناه کبیره هم اکبر است. الغیبت اشد من الزنا است. پوښشه خبرې کول. یو صفت کم ما کې موجود وي انسان د ډیر کمزور ده، یا تاسو کې یو صفت موجود وي، دا صلاحیت الله ما ته نه دی راکړی او نه جواز ته چې تاسو پسې زه پوښشه غیبت وکړم. او چې تا کې یو صفت نه یو زه لګیایم، دا خو بهتان دی، دا خو عظیم ګناه ده. نو دا په دې ښځو کې ډېرې، خو اوس مونږ هغوی ته رخصتي ورکړې ده. دا ټول وظیفه ازاره ما شما گرفتیم، واره رخصتی دادیم، واره معاف کردیم. وای تو زیاد نمیکنن که ما شما چی تو میکنیم، واه زیاد تقوام دارن. نو الله سره نن به وعده کوو چې نه به چا پسې غیبت به کوو او نه به بهتان به چسپان کوو. وعده ده انشاءالله. زه ځان ته ویم، تاسو اورئ. نو الله فرمایي ولی ما لیس لکم به علم، په هغه تهمت په هغه موضوع ستاسو علم هم نه و، ولی یکی به دیگه میگفتین شما. خو لیکن الله څه وایي قدرمندو، کله کله داسې وي مونږ وایو چې دا خو ګناه نه ده، همین خود چی گناه است؟ یه خود چیز نیست. با می هم سزا میگن، با می هم سزا جزا میشیم. اما تپای اوجه یک تپاس بالا، یک 3-4 خواهرها همی تو گشت و گذر میکدن. یک 2-3 مجاهدین استاد بودن، وارا گفتن که خواهرها شما حجاب کنین. پتکه کردن سر مجاهدین. حجاب چرا میگه؟ خب همین حجاب است دیگه. خب ما شما هم پتلون حجاب میگیم، پتلون حجاب میگیم. خب ما آلی همی خواهرها را ملامت نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ امی شریفا را کسی نگفتن که این حجاب است، این نیست. ذهن سازی از همی تو شدن. این باید ذهن سازی شود، 1 سال 2 سال درس شود. اینجا وقتی که خلقی ها امی روس و شوروی جماهیر اتحاد که اینجا حمله نمود، دمی فانتونا، لیسا، فاکولتا چقدر کار میکرد، ذهن سازی میکرد. هر نفر که افغانی که از اموجا که میبرامد وکالت خلقی ها را میکرد و ذهن سازی کدام میتونست. ما شما نمیتونستیم؟ نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ باید ما شما هم کمر بسته کنیم. همین مقصود ما شما است. ذهن سازی خواهران باید کنیم و برادرها ذهن سازی هم کنیم. کی میکنن؟ این همین شما هستین میکنیم. خدا گفتن این همین حجاب است. بسیار ببخشین، باز گفت زیاد ما رو تنگ نکنیم، ولی کدام چیز که همین پتلون درشین ما پوشین ایرم باز یم با چی کنیم دیگه بری. فهمیدین؟ باز ما گفتیم گزاره کنیم، خیر است. انشاءالله تعالی آینده همینطور نمیشه. با اخلاق با شما باید برخورد کنیم امرای عزیز. نبی الله تعالی فرمای و تحسبونه هینا. ای مومنانو ستاسو ګمان دا و چې دا خو ګناه نه ده، دا خو ګناه نه ده. دا خبری یکی بدیگه همینطور موضوعات مطرح کردن این خو گناه نیست. همینطور رویلش گشت و گذار کردن این خو گناه نیست. همینطور غیبت کردن این خو گناه نیست. خداوند کریم فرمود و تحسبونه هینا. برداشت شما همین بود که همین آسان موضوع است یا گناه نیست، لیکن و هو عند الله عظیم. و هو عند الله، همین موضوع بهتان و تهمت و غیبت بیجای عند الله در قانون و در دوسیه خداوند ای عظیم تر گناه است. نو باید ما شما امی آیات بفهمیم، بشنویم، باز به غیاب برسانیم.
دا خو وعده ده انشاءالله. الله تعالی فرمایي ولولا اذ سمعتموه قلتم. ګوره قدرمندو، الله موږ ته داسې تربیت راکوي لکه والدین اولادو ته داسې تربیت نه ورکوي. الله فرمایي ولې تاسو دا خبره نه کولی چې کله دا موضوع چې تاسو واورېده امیتو شو ده، نو تاسو داسې ولې نه ویلې چې په دغه موضوع باره کې موږ خبرې نشو کولی؟ داسې خبرې ولې نه کولی؟ چرا نگفتین او وقت که شما شنیدین امی موضوع، چرا نگفتین که دمی موضوع ما هیچ جرأت نداریم که کدام سخن از ما صادر شود؟ داسې دی ولې نه ویلې چې دې باره کې موږ خبرې نشو کولی؟ لولا ولې نه و؟ چرا نبودن؟ ایس سمعتموه، هغه وخت چې تاسو دا موضوع واورېده، قلتم تاسو ویلې وای ما یکون لنا، موږ د پاره جواز نه لري ان نتکلم بهذا، چې په دغه موضوع باندې بحث وکړو. ولې تاسو نه ویلې نه؟ دغه وخت داسې ویلې وای چې یاره موږ معاف که ځکه الله خفه کېږي، زما علم نشته، معلومات نشته، هسې نه چې ګناهګار نشو. ولې دې داسې ونه ویلې؟ ولې تاسو ذوق اغشته، خوند اغشته، لذت می گرفتین؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. الله تعالی منزه ده د هر نقصان نه بری ده، عایشه هم بری ده. او کم عایشه رضی الله عنها پسی بهتان تړلې، هذا بهتان عظیم. امی بهتان چسپان کنی بهتان او را میگه هیچ حقیقت نداشته باشه. الله تعالی عمل کولو توفیق نصیب وګرځي.